د دې فلم نوم پلیټ فارم دی او دا فلم به زه تاسو ته ایکسپلین کوم، یعنی پښتو کې به ته تشریح کوم. خو دې نه پهله زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او هر ویډیو زما لایک کړئ. دې کې موږ یو جیل ګورو چې هغه سل چته جیل وي. بل خواته موږ د دې جیل کچن هم ګورو، کوم ځای کې چې ډېرې ښایسته خوراکونه دلته کې تیارېږي. هر یو منزل کې په مختلف قسم کې قیدیان اوسېدو او دوی ته به خوراک په یو ټیبل باندې راتلو چې هغې ته پلیټ فارم هم ویلی کېږي. دغه خوراک به ټول نه پیره بره منزل ته راتلو، هغې نه پس ته به په ورو ورو لاندې منزلونو ته راتلو او هر قیدي سره به صرف 2 منټه وو چې دغه روټۍ به یې خوړه. نن به موږ په دغه 2 قیدیانو باندې خبره کوو کوم چې د دې فلم هیروګان دي. د یو نوم کورین وي او له بل نوم ټریور کاسي وي او دې دواړه په دغه جیل کې 13 منزل باندې به اوسېدو. دغه شانتې هغه روټۍ د بره نه روانه وي او اوس د دې په جیل ته راشي. ټریور کاسي کورین ته وایي چې څومره روټۍ خوړی شي نو ته دلته کې وخوره. کورین چې کله دا خوراک وګوري نو هغې ته ډېر عجیبه ولګي، ولې چې دا خوراک ډېر ګډوډ پروت وي، ولې چې دې نه پهله هغه بره قیدیانو په دې باندې ډېرې چپټې والې وي. خو دا ته یو سیو اوچت کي او کیدي او ټرمکاسه هغه روټۍ وخوري او ترې لاړه شي. کله چې دا خوراک د دې له بارک نه لاندې لاړ شي نو د دې د بارک ټمپریچر ډېر زیات ګرم شي او دا د جیل د رول خلاف و، ځکه د دې د بارک ټمپریچر ډېر زیات کو او دغه ټمپریچر به همدغه شانتې ګرم وي کله پورې چې دا هغه خوراک واپس کي. موږ کورین ګورو چې هغه د نور قیدیانو نه مختلف وي، ولې چې دا ډېر یو پړه لیکه انسان دی او هغه خپله دغه جیل ته راغلی و. هغې غوښتو چې هغه دا سیګرټ څکل بند کړي. هغې ځان سره یو کتاب هم راوړی وي چې له هغې په بدلې به دې ته یو سرټیفیکیټ ملاویږي. بل ورځ هغه روټۍ یو ځل بیا د دې بارک ته راشي. ټرمکاسي هلته پیره ټوپ کي او ښه ډېر روټۍ وخوري، خو دا خپل ځای نه پا نه سي او نه دې سره روټۍ روچته کي. ټرمکاسي دې ته وایي چې تا ته څه مسله ده او تا دا روټۍ ولې ونه خوړله. خو کورین اموخته نه وي له جوټه خوراک. ټرمکاسي ته وایي چې دا روټۍ ولې ونه خوړه. ته لاندې خلکو نه تپوس وکړه کله چې هغې ته دا خوراک هم میلو نه شي. ما هم پهله په یوه میاشت 10 روټۍ نه وه خوړلې او زما حالات ډېر زیات خراب شوي وو. کورین هم غوسه شي او هغه دې ته وایي چې دې بره خلکو ته پکار دي چې موږ دپاره څه خوراک پرېږدي. بیا هغه خلکو سره خبرې کوي او ته وایي چې لږ روټۍ خوره او لاندې قیدیانو خیال ساتئ، خو هغه بهرني خلک دې ته هېڅ هم ونه وایي او اکثر ښکته قیدیانو ته روټۍ میلاو نه شي او د لوږې له لاسه هغې هلته کې مړه شي. بیا یوه ورځ بره نه قیدي ځان نه لړه کي او خودکشي وکړي. خو ټرمکاسي ته وایي چې دا خبره عام ده، روزانه داسې ډېر زیات قیدیان ځان. ټرمکاسي وایي ما سره جیل کې یو کس و چې هغه مړ شو، بیا ما ته خوراک میلاو نه شو او ما هغه حلال کو او هغه سړی مې وخوړو. دغه دوران کې دوی خبرې کوي او هغه پلیټ فارم یو ځل بیا خوراک سره لاندې راکوز شي. خو دغه ټیبل له پاسه یوه جینۍ ناسته وي. کورین یې تپوس وکړي چې ولې تا له څه مدد ضرورت دی. ټرمکاسي ته وایي چې پرېږده دا جینۍ، دا هره میاشت دغه ټیبل له پاسه کیني او لاندې او بره راکوزېږي. د دې یو زوی مړ شوی و، دا هغې پسې هر بارک کې ګرځي او دا خپل جیل کې ځان سره څوک پرېږدي هم نه او دا د دې ارمان وي، دا غواړي چې دې سره خپل زوی په خپل سیل کې اوسېږي. دغه شانتې دا جینۍ لاندې کوشي، خو هلته کې 2 کسان یې راټینګه کړي او څه زبردستي ورسره کوي. خو دا جینۍ هغه کسان رونیسي او هغه دواړه مړه کړي او یو ځل بیا هغه جینۍ بره روخیږي. اوس کورین او ټرمکاسي ډېر زیات پاخه ملګري شوي وي. اوس دغه ټیبل لاندې نه بر را رواني چې لاندې خلکه ماړه شي او بره خلکو ته څه میلاو نه شي، ولې چې پهله به بره نه دا روټۍ لاندې راکوزېده او بهرني خلکو به ځان مړ کو او دوی ته به څه روټۍ میلاو نه شوه. خو دې پیره دغه روټۍ لاندې نه بره خیږي. یوه شپه دوی اودی او دوی داسې محسوس کړي چې دغه هلته څه دوا خوشې شوه او دوی به اوس بېهوشه شي او دا هله کېږي کله چې دوی د جیل منزل چینج کوي، یعنې د جیل منزل به یا ښکته لاړ شي یا به بره لاړ شي. بیا دوی دوا کوي چې خدای وکړي چې زموږ نمبر په منځ کې راشي، ولې که خوراک بره نه راځي یا د لاندې نه راځي نو موږ ته به څه نه څه ضرور میلاویږي. کله چې دا په وش کې راشي نو دا ګوري چې دا چا تړلی وي او دا 101 منزل وي. بیا دې سره ټرمکاسي ناست وي او ورته ووایي چې اوس خوراک د لاندې چتونو نه راځي او موږ 101 کې یو. کله چې موږ پورې دغه خوراک راځي نو دې کې به هېڅ هم نه وي پاتې او ورته دا هم وایي چې ته ما ولې تړلی یې. کله چې څو ورځې تېرې شي او ما له خوراک میلاو نه شي نو زه به تا حلال کړم او زه به تا ژوندی وخورم. اوس دلته کې 3 ورځې تېر شوي وي او ټرمکاسي ډېر زیات وږی وي او ظاهره خبره ده چې کورین هم ډېر زیات وږی وي او دا خبره خو الله ته پته وي چې کم کس مخلص دی او کم دشمن دی. ټرمکاسي پهله نه تړلی وي او هغې ته پته وي چې زه به دا خورم، خو کورین کله هم پړه کې دا خبره نه وي راوستې.
او دغه شانتي ټرکاسي دی جسم نه یو تیکه کټکۍ خو کورین د ډیره زیاته چغې وي بیا هغه جنې یو ځل بیا په هغه ټیبل ناستي او لاندې راکوشي او دا جنې راټوپ کی او دا بوډا سړی ووخي او کورین هم راپاسي او دا بوډا راونیسي او په چاړو ووخي او مړی کی او بیا هغه جنې د ټرکاسي جسم نه ټوکړې کټکۍ او وی خوري او لږ ډیر دی کورین ته هم ور بل خواته موږ ډیر زیات چنجي د ټرکاسي په جسم کې ګورو ولې چې په هغې باندې ډېرې ورځې اورېدلې دي خو کورین اوس هم دا خوري ولې چې دا ډېر روزنه بیمار او نهر وي او دغه شانتي یوه میاشت تېره شي اوس کورین په منزل نمبر 23 کې وي بیا ته هلته کې یوه ښځه ګوري چې له هغې په غېږ کې یو سپی وي او دا جنۍ هم په خپله خوښه دغه جیل ته راغلي وي او هغې غوښتو چې دا یو ځای خلکو سره کیني او روټۍ وخوري او دغه نه دې ته ښه عادت میلو شي دغه ښځې چې کوم له کورین انټرویو اخیستلی وي چې کله دا جیل نه پیله راتلو یو ځل بیا موږ هغه خوراک ګورو چې راشي کورین هغه خوراک ډېر زیات وخوري دا جنۍ څه خوراک راولي او خپل سپي ته یې ورکړي او خپله هېڅ هم ونه خوري او دا غواړي چې لاندې خلک ډېره روټۍ وخوري خو کله چې هغه خوراک لاندې لاړ شي هغه خلک ډېر بد وي او هغه ټول خوراک هلته کې ختم کړي هغه ښځه دا سړی ډېر منې کوي او ورته وایي چې تا سره څه مسله ده او لږ خوراک لاندې خلکو ته پرېږده خو هغه سړی د دې بالکل هم خبره نه مني او هغه خوراک ټول وخوري کورین ورته وایي که تاسو دغه کار ونه کړو نو زه به دغه خوراک ټول زیات ګنده کړم او تاسو به یې ونه خورئ خو هغه خلک د دې خبره ومني او لږ ډېر خوراک لاندې خلکو ته پرېږدي یو ځل بیا موږ جنۍ ګورو چې هغه لاندې راکوزه شي او هغه د دې ښځې هغه سپی مړ کړي په کوم باندې چې دا دواړه په جګړه شي دا ښځه کورین ته وایي چې دې زوی نشته او دا دې هسپتال ته راغلې وه او دا مینټله ده بیا کورین دې جنۍ نه تپوس کوي چې ته ولې دلته راغلی یې او ته وایي چې زما کینسر دی او دا بیماري نشي ښه کېدی او ډېر ژر به زه مړه شم او دغه شانتي بیا یوه میاشت تېره شي او اوس به بیا د دې دغه نمبر بدلیږي دلته کې موږ ته پته لګي چې دې جیل کې 200 منزله نه بلکې ډېر زیات منزله وي چې هغې شمار نه وي بیا موږ ګورو چې دا منزل نمبر 202 کې وي او هغه ښځې ځان پانسي کړی وي هغه د دې خوب کې راځي او دې ته وایي چې ما ځان ځکه پانسي کو چې زه غواړم ته زما غوښه وخوري او ژوندی پاتې شي خو کورین نه غواړي چې هغه دا وخوري ولې چې دې جنۍ ته بیماري وه دا له کینسر مریضه وه اوس کورین دلته ډېر زیات وږی وي ولې چې دغه منزل ته هېڅ خوراک نه راځي او دغه شانتي کورین هلته کې څه کاغذونه راولي او هغه وخوري او بیا دا هغه ښځې ته راشي او له هغې جسم وخوري او دغه شانتي یوه میاشت بیا تېره شي او کله چې دې سترګې کولاوي شي نو دا ګوري چې دا منزل نمبر 6 باندې وي اوس په دغه باره کې یو سړی وي چې له هغې په اوږه باندې ډېر زیات غټ پړی وي او هغه غواړي چې هغه ټول نمبره منزل ته لاړ شي او دغه پړی به زه استعمال کړم او دغه جیل نه به بهر لاړ شم او وتښتېږم خو دغه کول ډېر زیات مشکله وي او کله چې دا بره خیږي نو خلک د دې مدد نه کوي بلکې الټه دا وخي او لاندې لړه کوي خو کورین دا هلته کې بچ شي او کینې او په خبرې پوه کړي چې لږې ورځې صبر وکړه او موتا به یو ځای نه وتښتېږو او بیا دې دواړه په خپل هغه ټیبل باندې کیني او لږه لږه روټۍ خلکو ته ورکوي بیا دوی په یو منزل کې هغه جنۍ ګوري چې څه خلکو رانیولي او هغه مړه کوي او دې دواړه ټوپ کړي او هغه خلک هلته کې ووښي او دا جنۍ بچ کړي خو دغه دوران کورین ډېر زیات زخمی شي او ډېر خوږ شي خو هغه جنۍ الریډي ډېره زیاته زخمی شوي وي او دغه شانتي هغه جنۍ هلته کې مړه شي او دوی یو ځل بیا په هغه ټیبل باندې سواره شي او ډېر بره لاړ شي اوس دوی ډېر زیات بره راشي چې د دې امید نه هم زیات وي یعنی اخریت ته راشي او دغه منزل کې دی یو ماشومه ګوري کوم چې له بیډ لاندې پټه وي دا ماشومه بل څوک نه بلکې د لیونۍ جنۍ لور وي دوی سره ډېر لږ خوراک پاتې وي او دا خوراک دې ماشومې ته ورکړي او دغه شانتې دی یو ځل بیا لاندې راکوشي خو اوس له کورین هغه ملګری مړ وي کله چې دی جګړه کوله نو دا هم زخمی و بیا موږ ګورو چې کورین هغه ماشومه هم ځان سره پرې پلیټفارم کې نیولې وي او لاندې راکوزېږي بیا کورین ټرمکاسي ګوري چې هغه دې ته راشي او ورته وایي چې ته په خپل ټیسټ کې پاس شوې دا د دې خیالات کې وي او ټرمکاسي ته وایي چې اوس به دغه پلیټفارم یو ځل بیا بر لاړ شي او دا ماشومه به دلته کې ایساره شي او ورته وایي چې دغه ماشومې د لاسه ته لاندې راکوش وي او ورته وایي چې وګوره دا ماشومه څومره ښایسته ده او ته د دې لاسه لاندې راغې او موږ ته پته نشته چې کورین به په دې کې بچي او که نه ولې چې دې بلډینګ لاره نه وي او اوسه پورې دلته نه څوک هم بار نه ایتلی
مونږ ته د دې فلم اینډ ونه ښیي خو مونږ وګورو چې هغه ماشومه یو ځل بیا بره لاړه شي او دغه شانتې دا فلم دلته کې ختم شي.